نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مفتاح الصلاة الطهور، د مانځه چابي چې د اودس دی، د مانځه چابي اودس، یعنی اودس نه بغیر مونځ نه کیږي، پاکۍ نه بغیر مونځ نه کیږي. او وتحریمها التکبیر، او د مونځ د پاره تحریم چې دی هغه تکبیر دی. تحریم یعنی مونځ ته داخلېدل دا به په الله اکبر سره کې. یاد ساتئ دا مسله ډېره زیاته اهمه ده چې د مونځ د پاره د اولنۍ الله اکبر چې موږ وایو تکبیر تحریمه دی ته وایي، دا ویل په خولې سره ویل دا فرض دی، دا سری فرض دی، دې نه بغیر مونځ نه کیږي. نو که بالفرض یو سړی ودرېدو څه ونه وی ودرېدو نور هر څه وکړه په داسې ودرېدو او الله اکبر یې ونه وی د ده مونځ به نه شو، د ده مونځ نور هر څه وکړه او الله اکبر یې ونه وی د ده مونځ به نه شو. دا ډېره اهمه مسله ده. الله اکبر ویل د هر چا دپاره دا فرض دي. که په امام پسې شاته ودرېږې نو هم به الله اکبر وی، دا نه چې بس امام ووي او ته لاس چت کړه او لاس دې کېښود او خبره ختمه، نه، ته به الله اکبر وی نو هله به ته په مونځ کې داخلېږي. الله اکبر دې ونه وی بغیر د الله اکبر نه مونځ ته شروع نه شو اړو د سره، دا فرض دی، دې نه بغیر مونځ نه کېږي.